واهب الدنیا والا نقل کړي دي وای حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ یو شایسته کښنی ولیدي کښنی بچي چې ویل دي بیا حضرت عثمان وویل ول دغه کښنی پر زنه باندې یو تور خال ورولګوي د کښنی پر زنه باندې تور ټکی ورولګوي خال نو بداستی بچي نه نظر کیږي لکه از مشتي زنانه نه دي اگر ولاړ سي دا کښنی بچي دغه پر تندي باندې وی ولې کوه کاجه د پرانجو باندې پاغه چش سلایې بولی هغه در چې مشتي سترګې په توره وو پرانجو باندې یو مطلب لیکه پر تندي ور جوړه کی یو پر دا یو مخ ور جوړه کی بل پر دا بل طرف ور جوړه کی بیا پر دا زنه باندې یو تور خال چې دی هغه وروي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایل تاسو څه وکئ دا زنه ور تور کئ نو بیا داستی بچي چې دی هغه نظر کیږي صحیح سلو دا از مشتي زنانه تر اوسه پرې دا شی چې دی هغه کوي یا از مشتي زنانه چې دی هغه کله څوک نظر سوی نو بیا سپلنی ور باندې څه کی دودي وسپلنی چې دی عزیزانو د قران او د حدیث سره تعلق نه لري نه په قران کې راغلی دا خبره نه په حدیثو کې راغلی ده ها په مجرباتو کې راغلی ده د تجربې سره تعلق لري د ازمرتي سپین سری زنانه هغه پر د خپل بچی باندې سپلنی چې دی هغه دود کې یا راواخل په لاس کې مطلب پر د بچی باندې مطلب پر سترګو پر بدن باندې ورتیر کې نو بیا د هغه څه ډیر وار جوړ سوي دي شرط دا دي ته بدا نه وای چې کمال په سپلنی کې دی دا نه وای کمال د الله په وحدانیت کې د الله په قدرت کې د الله په کول کې دی سپلنی خپل کمال نه لري ها تجربه ده یا په ټکرې راواخل از مرتي زنانه څوک نظر سوی بیا راواخل هغه سپین هغه د ډبر رقم هغه راواخل پر دا بچي یا پر دغه څوک نظر سوی پر هغه تیر کې بیا څه چمو کې بیا راواخل هغه پر ور باندې کشیر دي چې کشیر دي هغه بیا پټاو شي یا صورت جوړ شي دا د قران او د حدیث خبرې نه دي دا د تجربو خبرې دي قران به نه بوله حدیث به نه بوله سنت به نه بوله ضروري به نه بوله ها تجربه ده له تجربې سره ډېر داسې خبرې ستا څوک نه جوړ شي بیا څوک ورته یاره پلانې شی ورکه د هغه څه به جوړ شي قرار چې پلانې شی ورکړي د هغه څخه جوړ شي نو هیڅ پروا چې د هغه نه لري دا شان چې د هغه ثابت دي دا شان چې د هغه کېدلی سي او په دې شانو کې الله پاک چې د هغه شفا یې شه د الله پاک و دې ته لاره چې د هغه ورکړې ده نو دا خبرې چې د هغه جایزه دي صحیح سلو